بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د اکسس پروګرام څوم درسم یو لسم به کنه نو راځو اکسس پروګرام را خلاصو. اکسس پروګرام بر خلاص کو تیرزم سټوډنټ ټیبل باندې کار کړو کنه. ښه زه به جوړ کړم ډیلیټ کوم او کېری سیده دا به هم څنګه کم ختمه به کوم. ښه اوس راځو تیر ورځ موږ په کیری ډیزاین باندې تقریبا او کنکلودینګونه سم مکمل وکړو. اوس راځو دلته چې لرو سټوډنټ ټیبل په دې کې بیا دا خالی ده دا نور دلته مثال دا نه درسېدلی. اوس دا خو ټیبل ده مخکې مې له دې څخه کیری جوړوله که نه دا چې ټیبل ده زه به دا هم ډیلیټ کړم تر څو سم ښکاره سي. ډیلیټ ښه. اوس که غواړې چې له دې نه داسې ټیبل جوړ کړې خود سه ټیبل چې دا هم به ډکه او دا هم ډکه او دا هم اتوماتیک ورسېږي. بیا به راځو تاسو کریټ ته راسئ. له کریټ څخه وروسته بیا راسئ کیری ډیزاین ته. دا موږ چې اخته په کومه کیری کې نور وخت سلیکټ کیری کې اوس له هغه وروسته دغه نورې کیریانې چې نن په دې لایقو یو میک ټیبل دا اپین دا اپډیټ دا بل ډیلیټ صحیح سو. دا ټول اکشن کیریان د موږ ته اکشن صحیح سو. اوس راځو له دې څخه اول چې د تاسو راسي دا اټکې دلته مې اټ کړه دا به ټول انتخاب کړئ. انتخاب کړل له هغه وروسته دلته راواچوئ. دا کوم طریقان چې ورسره کاروله ما طریقه استفاده کړه دوه ټکي سر له هغه وروسته تاسو ورته لیکئ چې فارمټ دا خو میلو قاو شروع ډیټ کاما څو یم ورکم څلور یم ورکم او ډبل کوتیشن که دلته م ګورئ اول ډبل کوتیشن نه درکړی سي بیا وروسته کار خرابوي. ډبل کوتیشن له وروسته راځي بیا څه رقم که قوس باندې انټریک خلاص بل چې پروګرام خو کنه کلاس ورته کلاس ده مراته پیس ته راځو بلانس ته رالو ورته دا مساوي کله چې سره پیس منفي پیډ که صحیح سو دا هم په دغه شکل سره دا مست ترتیب کړو کنټرول اس کنټرول ډبل ما کوي. اوس راځو دینه به څنګه کوي میک ټیبل یو ټیبل څنګه کا راته جوړ کا. میک ټیبل باندې کلیک وکړه. اوس د چا په نامه جوړه دلته بنو مرکزي مثال ورته لیکم سټوډنټ ټیبل مې جوړ کړی کنه زه دلته ورته لیکم چې د چی په نامه ذخیره کوم سټوډنټ سیکنډ ټیبل صحیح سو سیکنډ ټیبل دا نو ورته ولیکو دا هم انټر که. اوس ګورئ یو ټیبل جوړ سو اوس خو نه مونږ خو جوړم کو دلته نه معلومېږي ولې دغه علامه وینئ دا چې ده نه دغه علامه پښتو کې تعجب علامه ورته وایي نو نه پوهېږم انګلیسي کې څه شی ورته وایي صحیح سو. دا مسې وکړو تاسو بیا یو پیغام درکړه یو آر اباوټ ټو فست اتیا راګانې چې دی وایي تاسو څنګه کوئ ټیبل جنرال صحیح ده که نه ده صحیح دا ورته یس که یس لیکو ګوره سټوډنټ سیکنډ ټیبل دلته جوړ شو جوړ نه شو دا لرې که. اوس راځه کله چې مثال دلته راشي ګوره له دو ټیبل څخه یو بل ټیبل راته جوړ کړو جوړ هر شی ورسېدل که ونه رسېدل سر خو خلاصېږي انشاءالله مشکل خو نشته. بل یا تاسو وایئ چې نه په دې شکل سره نه غواړم بیا ډیزاین ته راځم. ډیزاین څخه وروسته اوس راځم ورته دا په دې مثال دا ټیبل راخلم نور سټینګ یې ما لوسته نه کړي دوهم هغه مې ورته وکړو ښه ښه سره اول ټیبل مې بیا راسدارې مو کومه اول ټیبل سیکنډ ټیبل راخلم دا مې سره راواخیست اوس راځم مثال دا ټول دلته راواچوم دا داسې ټول واچول. اوس ورته وایم ما ته خاص د چی نفر وښیه د کمپیوټر نفر وښیه. پروګرام ته راځه پروګرام ته چې راغلی اوس به ګورئ چیش ته به راځئ کرایټریا ته به راځئ صحیح څو کرایټریا ته چې راغلی دلته ورته ولیکئ څه رقم کمپیوټر کمپیوټر چې ولیکو اوس به څه کار وکړي زه دا به میک ټیبل کې څه په نامه دلته ورته چې مثال ما دلته فقط د کمپیوټر وکړه انټر کړه دا اوس څه رقم کمپیوټر هغه وینئ نه ولې رن کړی مې ده رن کوي اوس درته وایي چې مثال څو نفره دي 2 نفره دی غواړې که نه غواړې ورته یس غواړم یې. اوس راځه ګوره د کمپیوټر نفر هغه نفر فقط ورته وښودې چې کمپیوټر کوي نه کمپیوټر جدا شو کمپیوټر جدا شو بېرته ورته راسي چې نه دا څه رقم که دا ما داسې راته ښه داسې وکړه د چی شي راته وښیه سپیکینګ راته وښیه صحیح سو سپیکینګ مې ورته ولیکه هغه نفر چې فقط چې وایي سپیکینګ دې ورته ولیکو له هغه وروسته راځه کنټرول ایس یې که اول راځه چې جوړ که کریټ یې که له کریټ څخه وروسته ښه ډیزاین ته به راسو ډیزاین ته راغلی میک ټیبل له دې نه یو ټیبل جوړ کړه چې شی زه دلته ورته لیکم چې سپیکینګ صحیح سو سپیکینګ انټر کړه او دا هم رن اوس درته وایي چې څو نفره دی 14 نفره داسې تاسو کولی شئ هر یو ټیبل ځینې جوړ کړئ سر خو خلاصېږي انشاءالله مشکل خو نشته. له هغه وروسته بیا راځو کیوري ته له کیوري څخه وروسته دلته چې لرو اپینټ کیرو اپینټ کیوري اپینټ څه کار کوي
ټیبل نه ډیټا راخلي دلته تاته خلاص لکه څنګه موږ اول ته سټوډنټ ټیبل درلود کنه سټوډنټ یې سکند دا راخلم په دې رائټ کلیک کوم او دا هم کاپی کوم یا دا اول را کاپی کوم کاپی مې کو له کاپی څخه ورسره دلته کنټرول وی سره کوم غواړي کاپی زه درته لیکم چې دلته فقط ما ته وکړي د کمپیوټر شاګردان صحیح سو سره کوم غواړي سټرکچر ته انتخاب کړئ حالي تاسو چې دا هم یې اسکا ګوره د کمپیوټر اول را پیغام اسرا کوي کمپیوټر په نامه یو لري هغه ختم نه کیږي هغه ختم کو دا مفترض بده کې شایسته نسته بیا راځو د دې کنټرول وکړه کاپی اخلم د دې کنټرول دلته رائټ کلیک کوم له ورسره کنټرول وی پریس کوم بیا تاسو د سټرکچر کې دا هغه نفرات او څوک فقط شي وای انګلیسي وای دا هم وکړه بل کنټرول وکړه کنټرول دلته راځو کاپی کله کاپی څخه ورسره رائټ کلیک او دا هم پیسټ کا د پیسټ څخه ورسره دلته تاسو لدار هغه نفرات او څوک شي وای سپیکینګ وای دا سټرکچر ان لورته انتخاب کړه ترڅو فقط تاسو یو وکړئ کله کې څخه ورسره وسره دا هم کمپیوټر ترازو څوک ستا کې انګلیسي ترازو څوک ستا کې او سپیکینګ ترازو څوک ستا کې خاص هیډر راځي نه خو نور څوک نشته کې تاسو براسه کریټ له کریټ څخه ورسته کیوري ډیزاین ته کیوري ډیزاین کوم ټیبل غواړي دا ټیبل مې افکار ده دا ټیبل افکار ده ټول څنګه کا دلته 8 کا دلته 60 کړه اوس راځي څنګه به کې را به سي کوم ځای ها پروګرام ته کله سره لته څه فقط وکړه کمپیوټر صحیح سو کمپیوټر درته ولې کو راځه دا څنګه کا اپینډ کا کوم ټیبل ته غواړې چې دا نه فارمولا سي کمپیوټر دلته ورته څه شي کمپیوټر د څه راغلی کنه راغلی دا ورته وکیکا وکیسو اوس راځه ته به څنګه سي ولی آفرین دلته مرن کړی نه ده دا به رن کې بیا درته وایي چې د 10 نفره د وکیې کله وکیې څخه وروسته اوس راځه دلته ګوره 10 نفره راغلی که نه ده راغلی سر خو انشاءالله خلاصېږي ښه مزغن له هغه وروسته ورته راځم چې دا څنګه کړنګ که راته وښایه انګلیسي نفر انګلیش هغه څوک چې انګلیسي وایي بیا کیوري ډیزاین ته ورته دا اپینټ که چې شته اپینټ کوې دلته ورته وایي چې شي ته انګلیش ورته انتخاب که اوکې که اوس به دا څنګه شوي دلته به تللی نه یې ولې رن کړی نه ده رن به یې که درته وایي څو نفره دي 40 نفره دي اوکې که اوس به درته راغلی دا ختمه شوه اوس ورته وایم چې څه شي که هغه نفره ته وکړئ چې وایي سپیکینګ وایي که نه سپیکینګ مې ورته ولیکلو له هغه وروسته دا اپینټ که او دا چې ته ولیږه دا سپیکینګ ته ولیږه اوکې که دا اوس ذخیره که کنټرول اس دی چیش په نامه کیوري وان په نامه انټر کلوز یې که اوس کمپیوټر ته راځو که نه راځو سته انګلیش ته راځو سته سپیکینګ ته راځو سته نه ولې دا موږ راونه کړه اوس راسئ فقط په دې کیوري باندې دا به کلیک وکړئ بیا درته دا به یس کړه له یس څخه وروسته درته څو نفره دي 14 نفره وکې وکیم کړه اوس سپیکینګ ته راسئ ګوره چولې که نه دی چولې اوس که بیا په دې باندې کلیک وکړو بیا کوم کار کوي بیا یې ورټ کوي یس بیا درته 14 نور نفر د مخکې 14 ول که نه و سپیکینګ ته راسه څو نفره به سوي 22 ښه دلته به اخر ته راسو دا اول نه ښایي دلته 13 نفره سو 13 نه سو دا پورته ولاړ سي ګوره 12 نفره دي راګانې څو دي 13 سر خو خلاصېږي انشاءالله مشکل خو نشته کیری په دغه شکل تاسو ته جوړولای شئ له وروسته بیا راځو کریټ پاپینټ کیری په میک ټیبل هم سر خلاص انشاءالله مشکل خو نشته راځو اپډیټ ته اپډیټ څه کار کوي اوس راځم دا سیکنډ ټیبل را خلاصوم دلته ګورئ تاسو کوم نفر ورته وګورئ دلته شل کنه شل خو ډیر دی دلته ښځه به دې ته ورکم داسې یو اسانه به ورکم 11 به ورکم 10 به ورکم 11 به ورکم او 12 ورکم دغه چی سو آیډي نمبر سو نوم د دې ما مثال خالد لیکلو هغه مثال داسې راشکل کړ څنګه سوی غلط سوی خالد راشکول لیکل سو اوس کنټرول اس کنټرول دبل کا کوم یو د سکندو تاسو کریټ تر څه غواړئ چې دا سره کنه اپډیټ کوي بیا به راځي کیوري ته سره لا اپډیټ څخه استفاده کوو کوم ټیبل سکند ډبل کلیک وکړه خلاص کا خلاص وروسته تاسو راځي د مثال دلته واچو دا مې واچو اوس راځو دلته به د چیش کې ورته ولیکیا آفرین نیم کې به چی ورته ولیکو چې دا چی شی ولیکه خالد اوس که داران کنده به څه کار وکړي هیڅ کارم نه کوي ګورئ اول تاسو راسئ دا مې راوړل هغه وروسته تاسو چې وکړئ اپډیټ ان چې کلیک وکړو دلته به اپډیټ ټو راسي اپډیټ ټو نیم ته راسه
دا څنګه خالد څنګه کراته خالد چشته واړه اوس که داران کن څه کار به وکړي ټولو ته به ولیکي خالد هر یو نوم ته به چې ولیکي خالد ولې ځکه دلته موږ شرط نه لګولی شرط به چېرته لګو کرایټریا کې رول آی ډي څو وله 11 12 څه شوه نه لس وه 11 وه او 12 وه دا وه که نه داسې وه دا شرط نسي ورته ولګو اوس دا رن اوس درته داسې څو نفره دي دا یس که له یس څخه وروسته راځه سټوډنټ ټیبل ته څو نفر لاس 11 اوس نوم یې څه سوی ده خالد سوی ده که نه ده خالد سوی سر خو خلاص انشاءالله بل مثال درکوم راځم دغه آی ډي نمبر چې ده دا ټول یو څو مې یو که 15 یو مې ورپسې بیا بیا ده اوس نعیم ده زه مثال دلته ورته لیکم چې دا اصل چې ده نعیم خان ده دلته فقط نعیم لیکلی که نه کنټرول ایس کنټرول ډب لیکه اوس تاسو مثال راځي دا ځینې ختموم یې مثال دا بیرته بندومه کنټرول ډب لیکه بیرته راځم کریټ ته کریټ څخه وروسته ډیزاین ته ډیزاین څخه وروسته ټیبل اټ کړئ ټیبل هم اټ کړو ډبل کلیک وکړئ دا راکش کړئ دلته اوس راسې دلته په د امانت کې ورته ولیکئ چې دا په چیرې ته تبدیل کول به تاسو راسې دلته اپډیټ باندې کلیک وکړئ اپډیټ باندې چې کلیک وکړو اوس مانت کې ورته ولیکئ دا چیرې باندې تبدیل کړه دا په نعیم خان باندې تبدیل کړه اوس به څه کار وکړي اوس به میاشتې څه شي ټول به نعیم خان کې آفرین توجیم ده اوس به تاسو راسې نوم ته چې راغلی دا ورته څه شي ده نعیم خان دا راته په چیز تبدیل کړه په نعیم خان باندې تبدیل کړه خو بیا اوس که رن کړم دا به څه کار وکړي ټولو ته به په نیم کې چې ولیکي نعیم خان ولې شرط هم نه ده لکه کرایټریا ته راسه کرایټریا ته سرالې رول آی ډي چې شي وه 3 4 5 چې و یو اوس تاسو راسې دا رن کړئ رن څخه وروسته بیا درته وایي څو نفره دي یو ده او دا هم ورته یس کوي کله مو یس کړل دا بخیر دا کنټرول ډبل کوي نو یې کوي اوس راځي سیکنډ ټیبل ته یو تر راسه ګوره مخکې چې و نعیم اوس چې راغلی نعیم خان راغلی سره خلاصي ان شاء الله مشکل خو نشته خو څه دغه د لاره د یو نوم بدلول شو د ډیزاین د لاره چې علي بدل کړي بیا ذخیره کو سره کوم مثال په یو ټیبل باندې راځي کلیک وکړو ډیزاین ته ورشو کنه ډیزاین حالت کې کله نوم لیکل کیږي نه دلته خیال نه کی دا د اپډیټ طریقه د څه کولای سره خلاص کې ګوروز دا نیم دا ته ټول خاصه طریقه ده نعیم خان د ولیان ته اپډیټ کول دلته نه ورته لیکل دا نیم خلاص اچي فاتح د شرط بګي سر هم خلاصو چې دا مې ډیر کړه بیرته راځول غوړته چیرې کریټ ته کریټ ته کیوري ډیزاین ته په دې درې خو ان شاء الله سر خلاص مشکل خو نشته بل راځو ډیلیټ ده ډیلیټ څنګه کار کوي څه شي هغه د اس کیو ال مربوط کی په باندې نه وي وسه راځم دا مې ټول را خلاص کو دا مې ټول را خلاص کو اوس بیا ټول د سره کوم دلته کوم ورته ماته نفر ډیلیټ کا څنګه نفر ته ډیلیټ کی ورته هغه نفر ته ډیلیټ کا اوس راځو دلته به تاسو په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ اوس به دغه چی شي دا به ټول ډیلیټ وړي نه کنټرول زائد دا بیرته کار نه کوي دا به راځو بیرته باندې کنټرول ډبل دا هم باندې که صحیح سو تاسو به راسئ دغه کیوري ته کیوري څخه وروسته دغه اټ کې دا مو چې اټ کو نو دا ټول انتخاب کړئ انتخاب څخه وروسته دا ټول راواخلئ دلته یې واچوئ اوس ورته وایي سره کمې کا ډیلیټ کا څوک راته ډیلیټ کا څوک ورته هغه نفر چې کمپیوټر وایي راته ډیلیټ کا خلاص نه دلته به څنګه په نوم کې لیکلی ګوره کمپیوټر نوم خو څوک نه لري هغه درته ډیلیټ چیرې به راسئ پروګرام ته به راسئ دلته ورته ولیکئ چې مثال هغه څوک چې سپیکینګ وایي صحیح سو دلته ورته ولیکئ چې سپیکینګ وایي هغه څنګه کا ډیلیټ که دا دې ورته ولیکو اوس راځه ډیلیټ کلیک وکړو وروسته دا څنګه کا اوس درته چې څو نفره به ډیلیټ شي شپاړه ای کمپیوټر وال به هیڅ درته پرې نه سره هم خلاصېږي انشاءالله سپیکینګ وال ټول ختموي نور شی نه که دلته ورته ولیکې چې نه داسې مه کوه یو نوم زه ډیلیټوم څوک ډیلیټوې اوس داسې نوم هلته په یاده شي سم نوم څه شی نعیم ورته وایم راځه دغه ړنګ که ما ته چی وکړه کرایټریا ته راسه نیم ته راسه که نه نیم ته چې راغلې تاسو ډیلیټ خو تیار انتخاب شوی ده دلته ورته ولیکئ چې نعیم ما ته ډیلیټ کړه اوس چې څومره نعیم یې هغه به څنګه کې مکمل دا رن کړه رن څخه وروسته درته وایي چې 7 دانې دي ورته وایم نه دا ما راته ډیلیټوه هغه نعیم راته ډیلیټ کړه چې د پلار نوم یې چی د پلار نوم یې ولي دی فقط اوس کېدای شي داسې دوه نفره راشي پلار نوم یو یو شوي د هغو دپاره به بیا موږ څه رقم هغه بیا په آی ډي ورته ورکړه خو اوس ته دا په آی ډي کوو ښه زه ورته وایم اوس ګوره اوس سم ستا خلاص کړم دا به کلوز کړم دا بندوم اوس راځو ګوره دې ته راځو سیده دې ته چې کله راغلو
دلته مثال ورته چې څوک راته که دا وکیل ده که نه وکیل هغه کوم خالد کوم خالد بل خالد لرو بل خالد دا د ولید زوی ده دا د ظاهر زوی ده خالد د ولید زوی ده او دلته هم چې ده خالد بل چیرې ده بل لاندې دی دوه دانه چیرې دی دولس دا هم د ولید زوی ده دا هم د ولید زوی اوس دلته برابرېږي د دې آی ډي نمبر چې ده د ټولو یاد ده که نه دلته زه آی ډي ورته تبدیلوم چې د دې یاویست صحیح سو او صفر هم ورکوم دام بیا سپیا دی ګورئ چې ده دا کمپیوټر وای دواړه کمپیوټر وای دې ته به ولیکو دا چې وای دا انګلیسي وای صحیح دلته ورته ولیکو چې انګلیش اوس غواړم چې دا خالد ځینې ډیلیټ کړم دا بل ګوره د دواړو نومونه یې شان دي که نه دي هم یې نومونه شان دي هم د پلار نومونه خو دلته چې ده رول آی ډي چې ده چینج ده نو بیا به تاسو راسئ کریټ ته له کریټ څخه وروسته کیوري ډیزاین ته کیوري ډیزاین څخه وروسته تاسو ټیبل اډ کې دغه ټیبل که نه دا ټول راواخلئ او دا دلته راکش کړئ ډیلیټ باندې کلیک وکړئ ډیلیټ کلیک وکړئ له هغه وروسته راسئ چې شته نیم ته ورته وایم هغه څوک راته ډیلیټ کړه څوک یې اوس قرآن کې څوک د خالد بر ډیلیټ کړي نه ده ورته وایم نه د پلار نوم یې څه شي ولید که نه ولید ورته ولیکه ولید کله چې دا ورته ولیکل نو اوس که چېرته دا رن اوس به راته وایي څو دانې پاتې شو 8 دانې خو ورته وایم چې نه رول آی ډي څه شي یاویست صفر و که نه اوس راځه دا څه رقم که دا رن که اوس درته څه نفره اوس هم سر خلاص مشکل خو نشته دلته تاسو دا هم استفاده کولی شئ نور خو په دې کې مشکل نشته درته استفاده کوئ داسې هم تاسو هغه تېر ورځ مثال هغه درته بریکټ خلاص بریکټ بسته هم ورته استفاده کولی شئ لکه دا زه مکمل انګوم اول ته درته بریکټ ورته لیکم چې مثال ډیلیټ نیم صحیح سو او دلته دوهمې خانې ته ورته راځم بریکټ خلاص بریکټ بسته دلته ورته ولیکه چې ډیلیټ فادر نیم صحیح سو بریکټ بسته خلاص دا مس جوړ کړه کنټرول ایس کوي دلته ورته لیکي چې مثال ډیلیټ کیوري ورته لیکم صحیح سو یا ورته لیکم چې ډیلیټ فیلډ یو فیلډ راته ډیلیټ ای فیلډ ورته لیکم او دا هم یس کنټرول دبلیو کړه اوس راځه ډیلیټ فیلډ باندې کړه یس څوک ډیلیټ ہے ورته خالد ورته ډیلیټ کړه انټر کړه د پلار نوم چی ولید نه قبل یو چی شو د پلار نوم یو دانه شو ظاهر کنه ظاهر انټر کړه ته څه دانی دی یو دا انټر کړه هغه څنګه شوی هغه ختم شو پروګرام کې هم تاسو کولای شئ اوس راځو بیا کیوري ته راځو کیوري ته سره له ورته ماته کیوري جوړه کړه چې نه ل ټیبل نه کیوري ته جوړه کړه کوم یو نه دې څخه بیا دا ډبل کلیک وکړ ټول انتخاب کړه درته راځي خاطر تر وسره صحیح سو اوس تاسو راځي چې تا پروګرام ته راځي پروګرام ته بیا بریکټ خلاص د غټ کا وشو دا صورت شروع کوړته مثال ورته لیک ډیلیټ شي پروګرام صحیح سو پروګرام ورته ولیکو او بریکټ بسته خو کوم یو اوس په پیس داسې مثال ورکړئ بریکټ څه هغه مثال څوک درې ورته زور ته لیکم مثال ډیلیټ پیس صحیح سو ډیلیټ پیس او بریکټ بسته خلاص دا مثال برابر کول او څه کنټرول شي کوي کنټرول دا چې شي په نامه ورته لیکم چې ډیلیټ چې شي پروګرام program and چی شی او پیس انټر وکړه د انټر څخه وروسته ولې تاسې موږ دلته ګوره ډیلیټ نه ده کړی اوس هم ډیلیټوي خو یارې دغه موږ باید انتخاب کړو صحیح سو دا بېرته څه رقم کوي ډیلیټ کوي ولې نه ډیلیټ یې ځکه موږ راخلاصه کړی اوس یې کنټرول ایس کوي کنټرول ډبلیو کوي اوس به دې ته وایو اوس راځه ډیلیټ پروګرام باندې کلیک وکړه یس کړه ورته چې راته ډیلیټ کړه انګلیش راته ډیلیټ کړه صحیح سو انګلیش انټر کړه کوم انګلیش څوک چې 300 روپۍ پیسې انټر کړه درته وایي څو نفره دی صفر یعنې داسې څوک نشته چې 100 روپۍ اخلي 300 بیا ورته راځو دا یس کړه ورته وایي چې راته ډیلیټ کړه انګلیش ډیلیټ کړه انټر کړه هغه څوک چې 100 روپۍ اخلي 200 روپۍ اخلي انټر کړه درته وایي څو نفره دی سره خلاصي ان شاء الله مشکل خو نشته بیا درته تکرار کوم که سپوسوی بیا نو زه استاد زه ورته ویډیو پوښتنه واخلو چې مې یاده واخلم هغه کې وا قرضدارانو کچېر پیدا کول فکر کوم لیست نه وګرځیدل هغه گیزمو استفاده کلمه کور نه کنه شو سره کوم
تېره ورځ ګوره هغه د هغه چې درته راوباسي دوی کې اوس غواړې 300 قرضداران پیدا کړې تېره ورځ مې ویل سکیوري ته به راسې که نه اوس دا ډبل کلیک وکړه هغه که نه یې ودروه خیر دا به راواخله ډبل کلیک هم وکړو اوس دا ټول انتخاب که انتخاب څخه وروسته دا دلته راوړه که نه اوس چېرته ځو پیس ته ځو که نه پیس ته به راسئ دلته اوس دغه کرایټریا وینې دلته ته ورته وایي مثال هغه نفر راته وښیه څه شی څو 900 روپۍ دا د استاد داسې نفر مثال هغه نفر تاسې په پیس کې وګورئ ګوره موږ هم غلط کړو دلته باید څه شته راسي بیلانس ته دلته اوس مثال په پیس کې ته پیس ته ورشې په پیس کې باید هغه نفر موږ تر پیدا کړو چې د 200 نه پورته وي د 0 نه کورته هغه نفر بیا به دا شرط ورکوي ښه چې څنګه یي چې د 200 نه پورته وي وایي ګرټن دین ان ایکوال ټو د څونه 200 او کوچني وي د 0 نه less than equal to 0 دا دې څه کړو اوس دا رنګ که هغه نفر ته کوي چې په مابین کې څه څه په پیس کې ما کوم پیس کې پیس کې اوس ګوره 1200 دلته وینې وینې نه سلام خلاص شي ورته هغه نفر ته وکړئ څو قرضداران دي دا څنګه که دا مې پرون درته استفاده نه کړې ما دا وخت ضایع کوي دا بیا ټول تاسو استفاده کوئ ما قرضداران هم استفاده کړي ښه باید استفاده کړو فقط ګرټن اوس دا پریویو که ګوره هغه نفر سي 1 روپۍ قرضدار نه صحیح شو مشکل حل شو بل سوال پوښتنه خو نه لرئ دا به هم کلوز کو او دا به هم کلوز کو نو سبا ته به انشاءالله په اسکول کې صحیح شو تر دې چې کوم سوال پوښتنه نه لرئ بس په نن که نه نو تر راتلونکي درس پورې بیا ښه